داسې ښکاري چې ولسمشر اشرف غني ډیر جدي ده. ملګرو ولسمشر یو فرمان کې ویلي چې اجرایي ریاست نور ختم شو او د اجرایي ریاست ټول وسایل باید ارګ ته راوړل شي او اوس تازه بیا ویل شوي چې د اجرایي ریاست بودیجه به هم تقسیم شي. د عبدالله دریځ څه ده او دا پیسې چیرې تقسیمیږي؟ راځئ له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. د پخواني اجرایي ریاست څخه له پاسه 300 میلیون افغانۍ بودیجه نورو ادارو ته ورکول کیږي او د پخواني اجرایي ریاست ځینې کارکوونکي شکایت کوي چې د دوی معاشونه ځنډول شوي دي. د معلوماتو تر مخه د مالی وزارت مسؤلین وایي چې د پخواني اجرایي ریاست بودیجه چې څه له پاسه 300 میلیون افغانۍ کیږي نورو ادارو ته ورکول کیږي. که څه هم د پخواني اجرایي ریاست چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دغه ریاست یو شمېر کارکوونکي بیا شکایت کوي چې د دوی معاشونه ځنډول شوي دي. د مالی وزارت وایي چې د ولسمشر غني د فرمان له مخې چې دغه ریاست لغوه شوی دی، د قبل شلمې نیټې وروسته د یاد ادارې کارکوونکي د معاش او امتیاز مستحق نه دي. د مالی وزارت وایي چې پخوانی اجرایي ریاست او د وزیرانو شورا شاوخوا 900 کارکوونکي درلودل او په کال کې نږدې 300 میلیون افغانۍ بودیجه ورته ځانګړې شوې وه. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي ویل چې د پخواني اجرایي ریاست بودیجه اوس دوی نورو ادارو ته لیږي او دغه ریاست د کارکوونکو معاش به د فرمان د لغوه کېدو تر نیټې پورې ورکول شي. د یادولو ده چې ولسمشر غني د لوړې نه وروسته په یو ځانګړي فرمان کې اجرایي ریاست لغوه اعلان کړ. په بل لوري ته د همشموله حکومت ځان بللی ولسمشر عبدالله په یو فرمان کې ویل چې هغه به په خپل حکومت کې د یو فرمان له لارې اجرایي ریاست جوړ او نوی اجرایي ریاست به ورته وټاکي. تیره ورځ ولسمشر غني ملت ته په خپله وینا کې ویل چې له عبدالله سره مذاکرات ترسره کړل او غوښتل یې چې هغه ته د سولې په برخه کې واک ورکړي او د هغه د ټیم ته په کابینه کې ځای ورکړي. خو د هغه په وینا چې عبدالله غواړي په اساسي قانون کې تعدیل راوستل شي چې دا زما په واک کې نه ده. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.